نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه أو كما قال شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على عزت مند مشرانو او گران مسلمانانو روح دوستانو دا اسلام ډېرې شعبې دي یو شپږ شعبې خو ډېرې اهم دي یو دا دی درس او تدریس زده کړه او ښودنه او تعلیم او تعلم د هغې ما بیان شروع کړی چې حضور پاک پړنا پړانا دا خو دېرش کاله کړي دي هغه آیات لا پاتې دی حضور پاک د قرآن پاک او د احادیثو د سنتو او د فقه استاذ انما بعثت معلما نو تعلیم ذکر او خودنه دا کار د نبوت او دویم برخه هغه دعوت او تبلیغ حضور علیه الصلاۃ والسلام ټول انبیاء چې نبوت ورکړي شو بس دعوت یې شروع الله جل جلاله چې کوم پیغام ورکړي دی هغه پورا صحیح طریقې سره او هغه حق پورا کړی دی خلکو ته رسول دی او د خلکو د خولې نه بیان مغشتي چې ما تاسو نبوت او رسالت او دین ورسو دین رسول ته تبلیغ وایي عملا او قولا یې ورسو په خولې وي او چې څه خبره به هغه به حضور کې وان هغه عادات هغه صفات هغه یقین اطلق ایمان هغه عملی شاگردانو کې هغه راوستل الحمدلله او کامیاب شوی پکې او لا نزیات او خلکو نه مخامخ ویلو ما تاسو ته د خدای خبر ضرور رسول هل بلغتو ټول وتوی صرف رسول نه دی دا پورا حق ادا کړی دعوت او تبلیغ چې سړی کې دین راشي دی په خپل مسلم شي او خلکو ته د دعوت ورسي د خلکو قبول او نه قبول او په ایمان راتل او نه راتل دا د خلکو کار د خپل کار وکړي که امریکا مسلمانېږي او کنه او انګريز مسلمانی کنا دا اسلام ورسو باقی ځکه اچول د خدای کار دی غار استغفار سره کله به دعوت او خبره وکي نرم سلیم والتبع خلق امني او چې کوم زديوي او هردرمي او حدود ته بیان وای او دو چار نه وي دو پنځ ته به ته لکه دو چار او نه چار نه دی پنځ هغه علاج مولا سره نشته
د هغې علاج بل سره د هغې علاج به بل دی هغه سپېره خلک مې په قوم کې نو بس دی باقي د خدای کار دی الله حاکم دی او الله مظلم دی هدایت او ضلالت حق سینه کې داخلول او باطل ایمان او کفر صداقت او دروغ او رښتیا او حق اطاعت د پیغمبر منل او نه منل او بدمعشي کول او سر اخودل دا د الله جل جلاله مخلوق دی دغه ته د صفات د خلکو معلوم دي چاته نصیب کې او چاته نه نصیب کې فمنهم من آمن ومنهم من كفر دا تقسیم دی فریق فی الجنه وفریق دا درېمه شعبه شوه او درېمه شعبه هغه بیعت و تلقین دی چې سړی کامل دیندار متبع د سنت د الله والا کس کل پاک صالح عالم کل خلق سره صحبت اختیار کی خپل دکانم کوا خپل ګلکاری او ترکانی او خپل مزدوریم کوا واغه نیکانو صحبت کې بکینی چې ستا با همت خلق سره کینی چې ته دین باندې عمل تا آسان شي بغیر د ناس سره نه کی ځان نه کی ډیر کمی به راکی او چې خلکو رښتونو خلکو سره کینی رښتیا دل به آسان شي او مزګزار سره کینی مونږ به خدای پاک تعالی توفیق هم درکړي دا غي اثر شته خامخا ناس ته اثر دا هغه چې د چرګ لاندې کېږي شل دی بچیش نو کدا دې مور دې سینې سره دې هغه نه راغلی هغه ملګرتیا نه راغلی دا هغه کې چرګوټي نه جوړېده د دې هغه نه چرګوټي جوړ شو دا هغه نه چرګا او دا دې سینې سره دې ملوي د صحابه کرامو چې دا فرق او ظلم پکې راغی دې د حضور پاک ملګرتیا ناستا صحبت یعنی هغه سره مجلس او د هغې په خدمت کې حاضري نو هغې سره هغه بدل شوي دی بلکل هغه معیت ده دا درې ملاب شو او څلورم ملاب تصنیف و تعلیف ښکلي کتابونه لیکل حضور پاک ته چې وحی راغی اقرأ بسم ربک اولولا پړ وایه پړ نه خو د کتاب تعالی به خدای کتاب شروع کو درکوي به دا په امت کې بداسه عالمان قابل خلق په صحابو کې مجتهدین مفسرین په تابعینو کې په تبع تابعینو کې مجتهدین چې دین خدمت یې کړې د خدای نعمت دی د دین خادمان جوړېدل د هغې ناشکري نه ده پکار خصوصا خلفای راشدین دا ډېر لوی خلک صحابه خو ټول دي خدا پکې خاص څو دي او به ائمه اربعه امام ابو حنیفه امام مالک صاحب امام احمد بن حنبل او امام شافعی صاحب محمد بن ادریس الشافعی به دې شاګردان خو دې لوی خلق دي دې خو د قران او د سنت قابل استادان تقوادار او علم دنیا منل او لوی بادشاہ او لوی عالمان او لوی قابل خلق لوی اولیاء لوی بزرگان لوی مشایخ لوی قابل د دین ستنه دی پس روان دي څوک د دین شکر کوي د کفر لار روان دي که توبه ونکړه ناقدری او کذا د پیغمبر سپکړه د پیغمبر دین دی را رسول دی دا د پیغمبر د دین استادان دي دا د کتابونه په ټولې کړي د فقه د تفسیر وګورئ یعنی پیغمبر لولا دا د کار د عالم دی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك یا الله دا څه پیغمبر رو دی چې دې ته قرآن وایي او آیاتونه وایي الفاظ متصدقي هغه به نور او تخي ای به نور او تخي مدرسې د حفظ ضروري شي او مدرسې د خدای د کتاب او به د کتاب معنی خلاف پیغمبر ويعلمه الكتاب به د قرآن شریف مراد او معنا خلق تخي خدای باندې عمر راضي کړه دی خو پناکیږي د به د امت د صحابه او تابعین او مجتهدین او هر زمانه کې باندې کان وی عالمان دا د دې ټول کار د دې ملګرو دا کار به کوي کدا کارونه کده نبوت کار نه وړي نو الحمدلله دا اشاره شو اقرا کې دستا په امت کې با قابل خلق کتابونه ودی د عربی لپاره د نحوی کتابونه د صرف د ادب
او بیا د فقه احکام او مرتب کېږي کفایه کتاب هدایه مولا اتیا جلد لیکلی 80 جلد او هدایه به ولیکل د هغې نه خلاصه 4 جلد هغه په 14 کاله کې لیکلې ده او 14 کاله روژه وه چې تقوا او پرهیزګارۍ سره چې دې کې برکت وي څونه برکت دی پکې ته د هغې ناشکري کوې هغه کافران د دین ناقدري کوي ته ولې خراب الله جل جلاله موږ د خدای د نعمتونو ناشکري کوونکي ناقدري کوونکي نه ګرځي او څلورمه شعبه هغه اعمال صالحه دي تلاوت کې ذکر کې دعاګانې کې تهجد کې کلی دغه کې نیک اعمال د خیر کارونه کې مالن و بدنن دا خو خلک کوي کنه دا نیک اعمال دا جماعت جوړول دا مدرسه جوړول دا غریبانو سره خو دا طالبان عالمان کول او دغه شان دي بندوبست کول او وګړه ډوړې ورکول او کون ډورون د مدد او د جنکو د واده بندوبست طالبانو دا ټول نظام بیروزګار له روزګار نور د خیر کارونه ډیر دي خدای پاک بشارتونه او د خدای رسول ویلي دي دا ذکر او اذکار شوم او نیک اعمال شدا 15مه شعبه ده په دې ډېر خلک جنت ته رسي او 6مه شعبه هغه اسلامي حکومت جوړول او د کافرانو خلاف جهاد دی अब اسلام قانون حکومت الہی به جوړه حضور پاک سلام مدینه منوره کې بادشاہ شو اسلامی حکومت راوستو ځکه ډنډم پکار ده بعض خلک आवाज نه سمېږي کوګي کوګو په بار کې کوګ لرګي جوارګر دې په مسلو نه سمېږي په نصیحتونو نه سمېږي مور او پلار په نصیحتونو د استاد او د مولا په نصیحت نه سمېږي شرابونه نه وړي چرسونه نه وړي زنا نه وړي غلا نه وړي د شکمارۍ نه وړي د قتل نه وړي بدخوري خلک تختی ډاکو د دې علاج اسلامي حکومت دی د اسلام حکومت دی کنه حضور پاک صلی الله علیه وسلم اوه کسان په کانو باندې مړه کړي دي په کانو هغې توبه وکړه خو زنا ته شوی وه دا خو ملا سړی نه شي کولی ملا سره ډانډه شته ته به څنګه منې کوې یو سړی نه منې کېږي اسلامي حکومت سره شاته زوري دی خو بېدینه خلک په ملک شته د دین دشمنان شته خوا کې ملکونه دي شته هغه یهود او هنود او هغه بېدینه او د هغې دلته کسان دی به څه کوي هغې دلته لیډر اخیستی هغې دلته افسر اخیستی هغې دلته خان اخیستی هغې دلته جاگیردار اخیستی هغه دلته ټیپو سلطان سره خوا کې ناست و میر جعفر او میر صادق هغه انګریز اخیستو هغه انګریز دشمن سره به دا غل ودرېده دا بېدینه دا د دین دشمن دا صرف په خوله مسلمان او زړه کې به ایمان نه د به هغه نیکان شهیدان کړ ټیپو سلطان چا شهید کړی دا د بلوچستان و حیدرآباد کې خدا سے اسلامی نظام و اسلامی ریاست و او پلار هم قابل و حیدر علی او دا دغه بېدینه د دین دشمنان دا دغه جنگي عیسایان او جنگي یهودیان او هندوانو هغې سره ملګري شو د مړه کړ سید احمد شهید چا مړه کړی بالاکوټ پیښور کې به شپه و باړې ته به راتم مازدیګر به تلاوت شروع کو دیر سپارې مازدیګر نه پس ماښامه پورې به وي دیر سپارې په یو ټیم کرامت و باړه کې به شپې کولې پیښور ته راغلی و شیدو کې شهیدان شو خانان جاگیردار د انګریز هغه پیسې خوړونکي د دین او د خدای مینه او د عالمانو نه وه هغه بالاکوټ کې شهید او استاد هم ورسره شهید دی هغه امیر المؤمنین سید احمد شهید ډېر لوی سړی دی او دا شاه اسماعیل شهید دا د شاه عبدالعزیز صاحب ضرور زیو لواری او سبق شاه عبدالعزیز صاحب سره ویلی دی دا ټول دا دی وجه نه چې خدای پاک دا انسان پیدا کړ آدم علیه السلام او پیغمبر دا ډېر لوی نعمت دی پیغمبر دی نوح علیه السلام دا سلسله را روانه امت کې به دوه قسمه خلک وو بعضې به سړیتوب به پکې وو هغه به کلمه ووایي بعضې به نارام وو د خدای پاک د جهاد حکم راولېږه موسی علیه السلام جهاد کړی دی داود علیه السلام کړی دی سلیمان علیه السلام وقتل داود جالوت
وآتاه الله الملك والحکمت وعلمه مما یشاء. په سبق څوک سمیږي په کتاب په خلق، څوک په اوسپنه سمیږي. قرآن شریف دی وانزلنا الحديد، د دې آیات نه معلومیږي چې خلق دوه قسمه دي، یو ښه خلق یو بد، یو حق منونکي هدایت طرف ته راځي، بل گمراهۍ طرف ته ځي، نامنونکي دي. ابو جهل بمی، ابو بکر بمی، ابو لهب بمی، او دی خوا به عمر فاروق بمی او عثمان صاحب بمی چې خپل جان، خپل مال، خپل سخاوت دا هغه چې وګوره حیران بشي. یو یو صحابي څونه واقعات دي، څونه حضور پاک علیه السلام نه به فضایل واورېدل، د خدای په لار کې قرباني ورکړي. بعضې کس د جان قرباني نه شي ورکولی، بوډای یا ماشومې هغه جان نه شي ورکولی، یا ښځه ښځه مرده کې جنګ کې نه چې په یو خاص جنګ کې خاص مخصوصو حالاتو کې یو څو زنانه کمپوډران یا څه عام حالاتو کې ښځه، ماشوم او بوډا او مریض خو جنګ نشي کولی، خو د علم په ذریعه جهاد کولی شي. جهاد بالعلم ټول علماو کړی دی، پیغمبر هم کړی دی. دا مجاهدین چې ډوړی د خدای نه یریږي، دا تقوا پکې چا پیدا کړه؟ دا ایمان پکې چا پیدا کړه؟ دا د مونځ پابندي، دا د نافرمانۍ نه چې لرې ګناهونو نه لرې والي، دا صفات خو نبي علیه السلام د جهل هغه رڼا ته وښکه. علم ضروري دی، نو خلق عالمان کې قابل کې بیا چې عملا ښکلي خلکو سره، نو انشاءالله د دعوت کار به هم ټکي او د تصدیق کار به هم ټکي، ذکر و اذکار کې به او که خدای حکومت ورکړو نو د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د معاویه صاحب او د حسن صاحب او د عبدالله د زبیر او هارون رشید بادشاه اورنګزیب عالمگیر پشان ابا نیکان وي انشاءالله امت ته به خیر رسوي. خدای نیکان له حکومت ورکړی د بنګلو پیسو لپاره نه، هغه دا چې حکومت اسلامي قایم کړي او بېدینه او د دین دشمنان او کفار خودي دي چې دې کې کم نه سمیږي، سمه خبره ونه منله، د خدای وجود یې ونه منه، د خدای یووالی نه مني، هغه دین نه مني چې خدای را لېږلی دی، بلکې د هغې دپاره رکاوټ وي. نو د اعلان د کلمت الله دپاره بیا جهاد راغلی دی. خو چا سره علم وي جهاد بالعلم وي، چا سره مال وي جهاد بالمال وي، چا سره جان وي جهاد بالنفس وي. د بدن جهاد هر وخت نه، خو تیار به اوسېږئ انشاءالله. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، د کافرانو خلاف تاسو د هر طاقت تیاری وکړئ د زمانې مطابق. ټول اخبارونه هغې سره دي، دشمن سره رسالې هغې سره دي، ټي وي او ریډیو هغه سره دی، خانان او بېدینه او د ملک ډېر لوی خلک هر ملک کې هغې سره دي او پروپیګنډه د هغې ده. ته به دغه کې مقابله کې د خپل وس مطابق څه به کوې؟ ځکه حالات تا باندې تا ته حکم دی، دا پیغمبرانو هم کړی. حضور علیه الصلاة والسلام چې څنګه عالم و مبلغ و مرشد و خلق به نیکان کول، مرشد دی، مرشد و یزکیهم او صحابه به پاک کول ظاهرا و دس به څنګه کوي، تیمم به څنګه کوي، غسل به څنګه کوي، جامه پلیته شي څنګه به وینځي، بدن پلید شي، دا ټولې مسلې کړي دي. مسه به څنګه کوي، تیمم به څنګه، ټولې ظاهري پاکوالی بیان کړی دی. زنانه به د بیمارۍ نه پس څنګه لاندې، ټولې مسلې د پاکوالي ظاهري او د پاکوالي باطني بیان پیغمبر کړی دی. نو دا قوم صحابه داسې شو لکه موریدان او پیغمبر داسې شو لکه پیر او مورید، هغه مرشد هم دی الحمدلله. ویزکیهم، دا پاک خلک او دا علم والا هغه تیاره د جهل ختم رسول العالمان. مدرسې خو نه وي، کتابونه نه وو، عمر صاحب مجتهد و، داسې حکومت یې کړی چې انګریزان د هغه نه چل زده کوي. یو انګریز وایي که د عمر صاحب په شان کس راغی ټوله دنیا کې به اسلام راشي داسې، او راځي به یو ځل پیغمبر به راځي عیسی علیه السلام راتوزېږي به، او دجال به راوځي د یهودو او د دې کافرانو مشر د په ټولو ملکونه به یې مني، او دغه عالم پیغمبر د امتی شکل کې به قرآن او سنت رڼا مطابق دی به جهاد کې او دغه مردارۍ او دا ټول انګریزان او یهودیان به مسلمانېږي چې چا کې لږ د حق جذبه وي چې دا خو صحیح خبره اسلام حق دی.
هغه دی راغی وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. جهاد او اسلامي حکومت دا د امت اجتماعي ذمہواری ده. د دې وجه نه حضور علیه السلام چې اول کې هو عفو معافي وکړي بدل بنانه څوک به مړ کې نه په مکه کې دا حکم و د علم تبلیغ وکړي د دین علم براولي تیاره بدر کې قابل وکړي خلک دا صحابه سره قابل سونه الله ولا شو څنګه شو په خو تیاره کې پراته الحمدلله نورانی خلک جوړ شو خو د جنگ اجازت نه د قتل اجازه او غصب ما فکر درگذر کوي بدل نه غشتو خو چې مدینه دراوي خدای پاک اسلامي حکومت نو به بعض کس حکومت کولی شي بعض اشرار او بعض روان خلک او بعض د اسلام دشمنان او باغیان دا خو دنیا کې د دې خلاف جنگ کولی شي نو به جنگ کوي او خدای پاک به کامیابی چې کامیابی دا نفس خلاف هم جهاد کې دا منځونو د سونه کولم علما دې ته ټول د جهاد وایي وارث سمیر دعوت او تبلیغ دا د جهاد حصہ ده دغه سړی چې دیندار کې ځان دیندار کې دیندار سره جهاد کولی شي دیندار کولی شي دا الله نه ریدون کې کولی شي تاسو صحابه کرام هم الله نه ریدون کې کامیاب بغیر ایمان او بغیر تقوا چته کاری نو خلک هم تیار او چې کله وخت راشي د جنگ بدر حضور پاک علیه السلام لګ کسان اغشتل 313 کسان داس یو مخصوص پروګرام ایو که صحابي ته وی لار اوځو یو کس بده یو بکوري کور بسات دا غنوم د صادق له هشام رضی الله عنه ازته وی یا بدلار شي لار بده کوري یا یو کس بده پلان کسان لګ ضرورت خپلان غزوی ته وایي اساسم لکه عمر مې ډېر دی بچي او زه به لاړ شم ته پاتې شه مطلب دا دی که شهید شو که نه نو دغه لار د ښکلې لار ده او د پیغمبر حکم دی نو زه به هغه سره ملګری شم بهادر زوی ورته وایي بابا پلار مې خو چونکې د جنت لار ده داسې کار دی که نه چې ډېرې وعدې دي پې نو زه تا له ترجیح نشم درکولی خلک وایي که نه خپله ډوډۍ نشم درکولی دې کار کې زه تا د نمبر نشم درکولی زه ځمه پلاره وی زه ځمه جګړه شوه په ښه کار کې جګړې بیا قراندازي وکړه فال یې وکړه قراندازي نومونه یې واچول چې نوم راووته یو کس نوم د زوی نوم راووته سعد او هغه بدر کې شهید شوی دی که تاسو بدر ته لاړئ سعد ابن هیثمه هماغه هغه وایي پلار ته وایي زما د جنت نږدې لار ده تا ته نشه تا ته مې نړۍ کېږي لکه دا زه دا چانس نه مې سکوم سبا شهید شو بدر کې دغه حنظله تاسو قصه وله صحابي دی دا خود جنګ کړو عبدالله بن حنظله دې قصه نوم یې او وعده کړو علیکم اوس اوله شپه نو خود جنګ هم داسې ایمرجنسي کې جنګ خو راځي بدني جنګ خو اکثر دی بس سار وختي وایي چې حضور پاک خپل تسلی دی که نه وعده یې کړو ښځې سره میلاو شوی دی خو د لامبلو وخت میلاو نه شو چانس دې سړی وي 10 کومه زه مخکې به وکړم هغه لامبلو دغه او په جنګ کې ورغی او شیش او یا کسان شیش شوي یو پکې دی بیا حضور پاک ولې د په کشف باندې چې ملایکې وله غسل ورکړي دا څومره لوی عزت دی ملایکې هغه اولیاء الله مقربین د خدای د دربار خلک چې ګناه نه کوي او دې صحابي مؤمن له هغې غسل ورکوي غسیل غسل بیا حضور پاک ښځې ته سوال جواب ولیکم چې څنګه چلې زنانه ورته ووایي چې ښځه خاوند و لکه د ما سره شپه تېره کړه خو 10 شهرده مو دومره هیبت شو که نه چې لامبل ته ایر شو لکه سړی پرېمه که څه چل وشي او منډه کړي نو دې په منډه تللی نو هغه غسل ته ایر شو یا توجه یې بل خوا وویل چې حضور لازم داسې د پیغمبر ملګري په سخته کې نو چې سړی ایمان والی تقوا والی انشاءالله نه تاسو ته یهود ټینګېږي او نه هنور ټینګېږي دا تیزن دا جماعتونه یې وویشتل مولا مسعود اذان صاحب د الله محفوظ ساتي او علما ورسره نیکان دي د پاکستان خیرخوا دي اسلام او د پاکستان دا ټول عالمان ټول د دیوبند عالمان ټول او نور چې نیکان دي ټول وی الله د اسلام
شان بلند کې او پاکستان محفوظ کې، ځکه چې مل نه نو ته اسلام کم ځای کې راولې. دا عمل ډېر لوی نعمت دی. دې لپاره مولانا اشرف علي ثاني رحمت الله علیه، مولانا شبیر احمد عثماني کراچۍ کې خپل خپل وطن یې پرېښو، مولانا ظفر احمد عثماني په بنګال کې خپل کور یې پرېښی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا تقی عثماني صاحب پلان، او دا ټول مولانا محمد ادریس کاندهلوي او دا لوی عالمان، دا ټول مولانا شمس الله افغاني صاحب، او د دین مشران دا مولانا مفتی محمد حسن امرسری، او ټول د انډیاو د نیکانو دوی چې یو ملتي وړوکي دي، خو چې د اسلام نظامي ځکه حضور پاک اسلامی حکومت او حکومت الهی قائم کړو، نو قرآن به پورا نافذ شي او احادیث به پورا نافذ شي، بعض خبرې په خبرو په وعظونو نه کېږي، نو هغه سړی به تو د اسلام په زور باندې تا ته ختمې د ډاکو خپل حکم دی، سزا د زناکار خپل حکم دی، د غل خپل حکم دی، چې لاس ته کټ کې کنه ټول خلک به مرګه پورې پیژني دا هغه غل دی. ته به سپک نه ګورې، به توبه مو باسي، دا به اغلال نه شي چې لاس یې نه د بل چا طالبه به ماته کړي، چابي به ماته کړي، چې لاس یې نه چابي به څنګه داره هیله برابر کړه. السارق والسارقه صرف د الیدین خبرې نه دي، او قرات خلف الامام جنا جزئیات او لاسونه برکه الله خو جزئیات دي، اصل اصول دي. دا فساد او شر او د کافرانو منصوبه چې اسلام ختم کو، دا حکومت اسلامی غواړي. د عالمانو ځکه قرباني کړل د دې پیښور نه تر امر هغه پورې دلی پورې 40,000 عالمان په اونو کې ځوړندو بالیسار سره، نوخار سره، پنډې کې، لاهور کې، امرتسر، دلی 40,000. دغه دا خو لوی جهاد دی چې د عمل د اسلام شو د انګریز چوک کې، د انګریز چوک اندوانو نه وختي. دا شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب او مولانا محمد قاسم نانوتوي او مولانا حاجی امداد الله صاحب په مکه کې خاص دي. دا ډېر ویل کلک د الله اولیاء غیرتمن، د دین در، د امت فکر چې کافر په موږ حکومت دا ټول الحمدلله کې کامیاب شوي. خلکو نه خپل سبق یې دی، سبق زمونږ نه ایر دی، زمونږ هوټلو ته خیال دی، ډوډۍ چیو ته، او هغې سره د دین فکر و. حکومت جوړو د دین دپاره چې د خدای او د رسول نظام پکې وي، بس موږ به خپله غاړه خلاصو انشاء الله. هغې ډېر قربانۍ ورکړي. دا څونه باولپور کې شهیدان کړي، هغې ته موږ دعا هم کوو الله پاک چې کوم علما شهیدان شوي دي او کوم جوماتونه روان دي، خدای دې هغه جوماتونه هم جوړ کړي، او دغه علماو په تاسو الحمد وقل هو تلاوتونه مو کوي، او دعا ورته رسېږي الله پاک دې هغې ته اعلی درجات ورکړي. ایله چې جان یې ورکړو، ایله حیات ابدي حاصل کړو. د بېدینه سړي، د خراب سړي مرګ خو د که د سپو د خرو په شاني نیس. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، چې د الله د دین لپاره مړ شي دې ته مړه مه وایئ، یعنې ده د ژوند مقصد پوره کړه نو ده ته جمدي وایئ. چا چې د ژوند مقصد پوره کړه دا جمدی دی، دې به ټول عمر جمدي. عمر صاحب د خلکو په زړه کې جمدی دی، والد صاحب د خلکو په زړه کې جمدی دی. چې کوم خواله شو موږ د والد صاحب خبرې نه کوو. شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه د دین اسلام دپاره قربان شوی، د اسلامي نظام افغانستان کې راغی او هغې ملګرتیا کوله، د دین دشمنانو دا ختم کوم. الله په هغه ختمېږي نه ختمېږي. موږ یې ذکر نه کوم، زه داسې تاسو بیان لرئ خو مسلې بیانوم، زه د هغه ذکر ډېر نه کوم، ځکه چې موږ کوم فعالیان شو بلوچستان ته لاړو، هلته ما ته خلکو ووایي چې دلته شیخ صاحب ته بوډیګانې دعا کوي. بوډیګانې غرور نه خشاک راوړي، شاکس کې به دا بوډیګانې غرق. نو ما یې بوډیګانې والد صاحب دې لیدلي وو، نو هغې ما ته ووایي چې ما دې خو صوبه سرحد هم نه دی کتلی، دا صوبه یې کتلی نه دی نه مولیان واسې اورېدلي چې یو عالم شیش شو، نو هغه لپاره جاړې او دعاګانې کوي. دا جمدی شو که نه چې تا ته څوک دعا کوي، خپل پلار زوی خو پردي زنانه د غرونو خشاک ټولۍ غریبانانې او د خټو کورونه هم نشته، هغوی یو عالم او د خدای لار کې چې دین دپاره قربان شي، په زړونو کې به جمدي قیمته پورې خدای رښتیا ویلي، بل احیاء ولکن لا تشعرون. د دې وجه ژوند مقصد چې چا پوره کړه، د دین خدمت یې وکړو، هغه به جمدي وي. دا خدای حضور پاک علیه السلام وایي
زه دا غواړم چې زه د خدای لار کې شهید شم، یعنی زما په برکت دین جمدی شي، زما دا جان دې قرباني. مال خو دوستو شي دوستو شي دا او به ما خدای جمدی کی، یعنی دا او به زه دین خدمت وکم او به پکې دشمن سره خټه کراو شم هغه او به زه شهید شم او بیا جمدی شم او بیا شهید شم، یعنی د اسلام د لپاره قرباني او به مړ کېدل دا د حضور پاک سره ارمان دا یاد ساتي. الله جل جلاله دې موږ د پاکستان محفوظ کړي دا يهود او د هنود او دا غصبيان او هډرم نه او انډیا کې نو خدای مسلمانان محفوظ کړي هر ملک او الله جل جلاله خدای پاک د دشمن د حسد نو ساتي. خو پاکستان د خدای د دین مرکز وګرځي، د دعوت او تبلیغ، د علم، د اولیاء او نیکانو قابل او عالمانو جوړېدو زینا ډمانو نه. دا څنګه چې د انډیا فلم ګوري او د انډیا ډرامې ګوري او ټیک ټاکونه ګوري او دا غي د ډمانو جامې خزو لکه په دکان کې خرڅي، دون غیرت هم پکار دی. ستا دشمن ته د هغه کلچر، د هغه شکل، د هغه ډرامې، د هغه پشان جامې بچو د هغه شان کپړې کې تا ته خو غیرت نشته، ته د خپل دشمن نقل کې نو تا نه خو بیزو خدم. الله جل جلاله دې مونږه د هندوانو او د یهودو په جامو کې د نقل نه، په خبرو کې د نقل نه، په قانون په سپریم کورټ او های کورټ کې د نقل نه وساتي. زمونږ د عادت اسلامي نه دی او سیاست اسلامي نه دی او تجارت سعودي قرضه وې خدای رسول بند کړی دا پیاز او سره په ډوډۍ خورو پورې سره خو نه به علو. الله دې عیاشي ختم کړي او دا مشران د خدای نیکان کړي او مؤمنان کړي ان شاء الله ټول به کامیاب یو. دا د خدای وعده دی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.